جهل او خودپسندی دا دومره خراب شي چې د آدم علیه السلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل او داغي قانون داو چې یو خور او یو ورور به جوړه پیدا کړي. بعض به تاسو اورېدلي چې یو خور او یو ورور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو ورور به مازیګر پیدا. بهرحال دا روایت چې کوم دی که چېرته وي هم دا اسرائیلیات غوندې دي په خپل میعاد به پیدا کړي. کوم میعاد چې د بچي د پیدا کېدو دی په هغه میعاد به پیدا کېده. نو کومې خور سره به چې کوم رور شوی نو دوی به بدل کولو. مثلا ما سره یو خور پیدا ده، تا سره یو خور پیدا ده، نو زه به خپله ما سره پیدا شوی خور تاله درکم او ته به مال راکې. دا قانون د آدم علیه السلام د دې به نکاح کېده او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کړي. حابیل او قابیل چې قابیل خور چې و د سره چې کومه پیدا وه لږه رنګیزه او حابیل سره چې پیدا وه لږه توره. ده ووی چې زه سپینه په تورې نه بدلوم، ته خپله خور په نکاح واله او زه به خپله خور په نکاح. هغه حابیل ورته وی چې د خدای بنده قانون دا نه دی، شریعت دا نه دی، ویلا څه چی خو زه نه کوم دا کار. دا اندازه وکړئ تاسو دارک د پیغمبر اولاد دی او خودپسندي او خودبیني ونه و. اوس ګوره چې نتیجه یې څه جوړی. تاسو چرې ښه سړي کېدی نه شئ، نه بزرګان کېدی شئ چې تر څو پوهیم خودبیني نه یې پرېښي، خودپسندیم نه یې پرېښي، ځان تم زه ویل نه یې پرېښي، تر هغې پورې ښه سړي کېدی. ښه سړی همغه څوک جوړېږي، نیک او بزرګ هغه څوک جوړېږي چې د چا په زړه کې زړه نه وي، د چا په ځان کې روح نه وي، د چا په ځان کې رای نه وي، همیشه د بل تابع. تاسو به وښایئ داسې زمونږ په کوم ملک کې چې اوسېږو چې هغه خپله رای پرېښې وي او د بل اتباع وو، خپل نفس یې مړ کړی وي او د کنځلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ وو. ښه سړی خو به هغه سړی جوړېږي چې د کنځلو بدل کې دعا ورته وکړي، د کاڼو د ویشتو بدل کې دعا ورته وکړي. جی مونږ به ښه سړي کېږي. یا دې زمانه کې څوک شته چا به ښه سړی شي، خپله رضا به پرېږدي، د بل رضا به کوي، خپله رایه به پرېږدي، د بل رایې باندې به ځي. تاسو وګورئ زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې راله؟ ولې؟ امتحان کې ګیره وه، زړه یوسف سره و. مور ورته وایي چې بچیه دا څه کوې، خلق را باندې لعنت وایي. هغه ورته وایي زلیخې وي مورې مه کړه ما ته دا خبرې نورې، زلیخې وي مورې مه کړه ما ته دا خبرې نورې، واک زما نه دی په لاس واک مې د بل دی، زړه یې وړی دی له ما تش مې ګوګل دی. ما کې زوی نشته نو زه ستا خبره څه ومنم چې یوسف نه توبه وباسم. د تسلیم شی نشته ما کې، زما زړه یوسف علیه السلام. نتیجه څه؟ عظیم انقلابات و نبات. زلیخا د یوسف علیه السلام په عقد نکاح کې را شپه وه،
نیمه شپه کې زلیخا پاڅېده د شپې مونځ ته یوسف علیه السلام ورته لا وخت ډېر دی وی نه دی وخت ډېر چې هغه رستو لمنې ته لاس ور واچولو نو د زلیخې لمن وشمېر زلیخې وی خیر دی که زما لمن وشلېده دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولی وی لمن دې شنې او یو خبره واوره یوسفه زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته ماله راکړې زه خو لیونی یم نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوست څو پورې چې ستا د راړې تعلق و تا خو زما خبره نه منله څو پورې چې هغه ته مې ځان وسپارې هغه ته زما غېږې ته راوستې نو زیاته تابعداري به دې نه پس زه د خدای کوم زما عزیزان خپل رای به په بل خرڅه کې خپل خیالات به په بل خرڅ کې هله به ښه سړی کې چې دا دې نه کړی ښه سړیتوب ګران کار دی کیسه مې تاسو ته یو ځل کړې وه چې یو پیر ته یو سړی راغی وی صاحب زه ښه سړی کېږم هغه ورته ویل بچیه ښه سړیتوب ډېر ګران کار وی کوشش به کوم وی ښه سړیتوب ډېر ګران کار دی ښه سړی کېږي وی بس کوشش به کوم وی ځه دې لنګر کې کار کوه لنګر کې کار مار کولو یو شپږ میاشتې چې تېرې شوې نو پیر صاحب یو چواري ته ووایي چې داسې ځای دا هلک چې لګیا دی که نه ده باندې دا ګندګي ور وغورځوه داسې چواري چې به ګندګي ور وغورځوله هغه هلک رامنډې کوي چواری د دې مری ونیو د مری نه یې ونیو چې زه دې ګنده کړم ټوله پیر صاحب ورته پټ ولاړو راووته ورته ویل هی هلکه تا خو وایي چې زه ښه سړی کېږم ښه سړیتوب دې ته وایي چې خلک د مری نیسي پیران هم دغسې پیر دې ته وایي ښه اوسني دا ګرکپان دا پیران ده دا د جیب غله خیال هم راخي دا پیران پیر خو د غورغوشتو مولانا صاحب و د افریقې سیټان راغلي و زه ورسره تلی وم 50,000 روپۍ ورته راوویستې وی صاحب دا مې تاله راوړي دي ورته وی بچیه تاو زما روټۍ وخوړه زما میلمه یې نو زه د جیب ګړکپ نه یم چې میلمنو شوکوم او میلمنو نه پیسې ډېر څه وکړه وی په خدای باور وکړه چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لکه وي پیران خو دغه و تا به ګنتي پې والي بیلچې به دې والي کور به دې وران شوی او خدای به درنه په قهر به اخته یې هغه بال بچ به دې نهري او پیر صاحب له به یې یوسې او چې یوسې هغه داسې واسکټ کې وه چې دعا ورته وکړې چې دعا ځان ته وکړه په ګرنېټو لګې چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچوي دعا ځان ته وکړه ستا دعا په ما لګي نو زما عزیزانو پیران داسې چې هغه به د مرید دپاره د هغه ځای به ټریننګ سکول و تا چې وي چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وایي چې خلک د مرۍ نه نیسي وی ښه جي غلطي وشوه بیا لګیا بیا یو شپږ اته میاشتې تېرې شو بیا پیر صاحب چواري ته وایي چې نن پې بیا دا ټوکری واچو چې بیا یې پې ټوکری واچوله نو په دې اتو میاشتو کې د ده دومره اصلاح شوې وه چې ورپا نه سید ورپسې خو د ناستې نه یې چواري ته وایي ړوند دی پیر ورته بیا پټ ولاړ
تا چې وې چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وایي بس بیا غلی بیا پکې یو کال تیر شو لګیا دی کار کوي نفس داسې به مړ کی او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ الا پیدا کیږي چې په کانو باندې ګسیوش تاکہ به رنگ الا پیدا کیږي د خسړی تو پارام کې نه خسړی تو ګران کار دی نا ګمنځي ممنځي ګرځولو مسواک چې دی ټومبل دا خو آسان کار دی هر څوک به وکړي خیال هم راغی جی ملاتوب هم آسان کار دی خو یو دوه درې کتاب ووایه مولانا صاحب بشي مولوي صاحب پته به نه لګي چې مولوي صاحب په څومره اوبو کې دی خیال هم راغی جی مولوي صاحب جماعت امام شوي مولوي صاحب شوي نور پته نه لګي دا آسان کار ګران کار دا دی د نفس درې قسمه نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه دا درې قسمه نفس ده خیال هم راغی دو لوی جهاد چې دی هغه دا نفس وجل لوی جهاد نفس مړ شو کمال ته ورسېد نفس ژوندی دی په ګمنځو نه کې بل کار کوئ جماعت نه وځئ اوس خو چې مونږ جماعت نه وځو کیړی پټو که نه چا نوې کیړی راوړي د زمونږ د جماعت کې یو جمعه دوه جمعې پس کیړی روکي خیال هم راغی دي کیړی هو سړی اریان دریان پاتې شي دلته چا نه روکې ما خپلې چپلې ورکې ماله لکه دا یو سا زما هغه یوړې خیال هم راغی دي عزیزانو عرض داو کې بار وځئ یو خو مونږ غوندې خوار غریب خلک کیړی سمئ دا دومره کمال نه دی چې لږ ښه یی غوړ یی او چې جومات نه بار وځي نو کیړی پردی سمې یا داسې رومال وساته په چا چې دوړي داسې والا اوس وبکئ داسې کلو کې به داسې وکئ خان چې جومات نه روځي د خان 15,000 ګزه لکئ چې مړ کېږي یو 40 ګزه قبر له ځان سره وړي ابا جومات نه چوزي پردی کیړی بسن او بیا نن غوندې چاپلوسي ګر چې ورپسې وي مونږ غوندې شرمېدلي چې ورپسې نو به بیا کیړی سمې کي د چا نو نفس مړ نشه چې نفس مړ نشه نو ته تباه یې تا ته به د ځنکدن په وخت کې ایمان نه نصیب کی ایمان بالا نصیب کی چې نفس مړ دا د قرآن خبره مونږ څه وایو مونږ وایو چې نفس کم طرز فرعون نیست نفس میری کم طرز فرعون نیست لیکن اور عین ما رعون نیست و زمان نفس والله که د فرعون نه کم خو هغه سره لښکرې او ما سره لښکرې نشته کنې زه کمپلیټ فرعون یم هر سړی وایي مجسمه ده د فرعونیت مجسمه خبرې شان ورسره نشته خبره که د پاسه پې ګزار در واجنې دی دز در باندې کوي کوا د لکنی کور دی ورانی بچی دی تبا کوي خبرې د پاسه او بیا جمعتون لم راځي منځونه هم نفس مړ دا ماده ځان کې پیدا کی چې خیر ده خیر ډېر بد در سره چا وکړه و خیر ما څه ووایي خیر دی ټکې یاد پوهېږې کاکا په خبره که نه اوس په څه پوهېږي بار عمر تیر خیر دی دا ټکې یاد ډېر بد چا وکړي خیر تکلیف به درته نه وي زړه به دې خفه نه وي ودکتو چې دې سړي ما سره ډېر بد وکړه خیر بس بېغمه به ګرځې
خیر خیریت او که اره خبره محسوس کول د شروع کړ چې وایي دا د ولې داسې وي دا د ولې داسې وکړ وایي نو ما څه کړي وایي نو بس نری رنځ به دي او د خدای په عظیم قهر باخته یم داسې کړ کړ کې قبر له به روان او چې دوی وایي چې خیر دی خدای ته ښه پوهېږي خبره خلاصه نفس په دې به مړ کېږي مونږ ملیان زمونږ نفس اوهو مونږ نفس له بیا څوک رسي زمونږ نفس به څنګه مړ کېږي هغه به مړ کېږي چې مونږ هم د ځان نه بل سړی اوچت وګڼو خپل ځان او زړه بل له ورکړو مولانا روم نن 900 کاله مخکې تېر شوی 900 کاله د جماعت کې ناستو درس یې کولو خدای مې دې په دې نه ګناهګاروي خو زمونږ نفس هم داسې دی چې تاسو دا عوام یې یا امیان مونږ چې خپلو کې کینو وایي دا خره دي خره لا پکې عربي کې هم یو بل ته وایي چې اولئک کالانعام بل په اواز کې بل هم اضل چارپای دي وایي ګمران دي مونږ هم خدای راستی که تاسو ته په ښه نظر ګورو تاسو هم ملیانو ته سپک ګورئ خو دونوں طرف سے آگ برابر لگی دونوں طرف سے چې دا څنګه راته ګورئ که نه خدای راستی چې داسې درته ګورو مجال دی چې زه تا ته د قدر او د عزت په نظر وګورم او ته ما ته سپک وګورې سوال نه پیدا کوي خو هغه د دغه خبره وایي دل کې ببول जिगर के आग सोए इस घर को आग लग गई घर के चिराग से کور ته اور د کور د ډیوې نه لګېدلی دی تا او زه خو داسې وو چې مونږ به کافرو ته هم سپک نه کتی بلکې د هغې متعلق به زمونږ پړه کې دا درد وی چې خدای دی د دوزخ له ولې لاړ شي داسې څه چلو کو چې دی د دوزخ نه بچ اوس مونږ ته ما دوزخي کولو کوشش کوې زه ستا د دوزخي کولو کوشش کوم ته او زه خپلو کې اخته یم مولانا روم لوی عالمو لوی مدرسو طالبانو ته به درس کول طالبانو ته درس کول چې دا علمي دا امیان را ټول کا او د اردو ترجمه ورته وایه که نه دا ملاتوب نه دی لکه دا نن سبا چې زمونږ د ملک عام ریوا لوډ سپیکر دي چې غوږونه به دې وخوړ څه لګېږي دلته یو ترجمه کوله ماسخوتن زه په لاره تېرېدم الحمدلله رب العالمین ثنا صفت خدای لره دی په رب د عالم سره عام لوی قاضي دی د علاقې په رب د عالم سره اوس خدای راستی که تاسو پې پوه هم شئ چې د دې اصلي معنا څه ده او د ملا څه ویل پوهېږئ که اوس زه چې د عربي څه معنا درته وکړم تاسو پې څه پوهېږئ تاسو کې داسې جذبه په کار وه چې د ملا غلطۍ تاسو نیوې ایمان دا په کار تاسو کې چې کوم بزرګان دي دا سوکنو میا صاحب نن 400 کاله مخکې ته علما راغونډ کوي زه درته مونځ کوم زما دې مونځ ته وګورئ که څه غلطي پکې چې وې بس مونځ خو منځه ودرېد ټول علما ورته ګوري مونځ قاعده قیام سجده وغیره هر څه وشو سلام وګرځېده څنګه و مونځ وې صاحب بلکل ښه بلکل یو ما خلاصه ویله خلاصه یو کتاب دی اول دا چڼي چې علم شروع کوي خلاصه وي هر هغه صاحب یو غلطي وه ستا په دې منځه کې وی څه بچیا ماشومې سینې سره ولګولې وی زما دې کتاب کې نننی سبق داو چې سړی چې ودرېږي نو د خپو منځ کې فاصله به 4 ګوتې وي والقدمین اتباعت اصبعا فی القیام غالبا داسې الفاظ
وی زمان نه سبق دی چې و ادرېږي سړی نو د خپو منځ کې 4 ګوتې فاصله به پرېږدي ستا د خپو منځ کې فاصله زیاته وه نو دا یو غلطي وکړه دا ماشوم نن ته پوهېږې نه نو ته به زما غلطي څه ونیسې زما غلطي خو به ته هله نیسې چې ته پوهېږې اوس زه دا جمعې مونځ دی 25 کاله وشو دې جومات کې او زما یقین نه دی که دلته زما نو خلیفه نیول دا چې زه به رستو شم یو سړی به ما پسې چې ولاړ یا به د مټ نه ونیسم مصلې ته به یې راولم کوم ځای نه چې مونځ ما پرېښه ده هغه ځای نه به هغه شروع کي او زه به هلته بار لاړ شم او دس به وکړم که ما دا چلو کو په تاسو کې په صف کې در روان شم تاسو به مونځ کې پاتې شئ یو به څه چلو شو هلکه مولانا صاحب څه چلو شو ځکه چې ته خبر نه یې پته درته نشته چې مانځه کې خلیفه نیول څه ته وایي خیال راغی یا چا راپسې کوم ولاړ دا مخکې صف کې وګورئ که نه دې کې مې که یو هم را مخکې کو ما خیال دی چغې به ووایي چاله جوړ دا ملا لیونی شو چې را رستو شو که څه بلا و ځکه چې وړاندې صف کې به او متصل امام پسې به هغه خلق ولاړي چې امام کې څه کړچ پیدا شو فوراً هغوی په مصله ودري اوس خو پته نه لګي وی په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او تېخور درې واړه یو 300 کاله مخکې خبره زما عزیزانو مولانا روم عالمو او ډېر لوی عالم درس کولو طالبان ورته ناست دي قیله قلنا سوال او جوابي یو ځای باندې اعتراض وکړي څوک د هغې دا جواب دی دا اعتراض دا جواب دی دا اعتراض دا شمس تبریز رحمت الله علیه راغی د مولانا روم شاته غلی غوندې کېناست طالبانو هغې وی چې څوک ملنګ دی او طالبانو په ملنګ چرته نظر سوځي یا زموږ نظر پې چرته سوځي یو ملنګ راشي جومات ته که نه شلېدلې جامې یا خوار خستنو تاسو زموږ نظر پې سوځي چرته یا دا هم ویلي دي چې هلکه دا ملنګ راغلی دی او غریب دی څوک وله چای راوړی یا ورته روټۍ راوړي خو بس هر یو بزرګ جمیل مونځ وکړو او سدرة المنتها نه ورته خبر راغی او بس جومات نه ووت وروستو بیا که جومات ورانېږي او کار دا د مقتدیانو حال دی د ملا حال دا چې کوټګۍ ته ورشي ملا صاحب وګیا ماسکه وی وګیم اچړې ورپسې کوتک راوی دی خوا وګورئ ښه سړي به شئ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به سوال چې وشه چې خپل به ورسره څه نه نو چاله به قرض واغسته وغله به ور قرض به واغست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سائل چې سویم وکي ردکا به نه اگر که یو قجر یا چرته سوي نه کوه د ګډل ام سنه سبا ولا ورکه سائل ودرېده ځه سنډا عمره غټ یو تاسې وایو موږ ورته سنډا عمره غټ خو لا څه کوې چې په اس سور درته راشي په اس سور او ووایي چې د خدای په نامه ستا د هغه بدن سره څه کار دی چې د چا نوم یې واغسته د هغې خیال به ساتي تاسو که په خدای مین وی او شیطان راشیم د خدای نامه درته ستا په مخ کې والي د شیطان به مخله ساتی که نه ده داسې تاسو خدای پیژندلی نه دی نو مین به پسې اخو مجنونو چې پای سگ بسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاه گاهی در کوه لیلا رفته بود
مجنون سپیرانی ولی دے د سپیخ پی لگیا دے سپئی دے سکیلک گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود دا د سپیخ پی زکا سپاو ما چه کلا کلا بدا سپید لیلا پا کوسو کی گرزے دلو نو داغی د کوسے خاوری د دخپو پورے لگی دلی دی نو زکا د سپیخ پی سپاو ما او که د وفاداری او د دیانت په میدان کې راشي سپی مونږ نه په کرور درجې ښه دی ولې د اصحاب کهفو سپی به ولې جنت ته ځي ځکه چې د مالک وفادارو د مالک غدار نو قرآن کې د اصحاب کهف د سپیو قرآن کې خدای ذکر کړي وکلبهم باسط څنګه دی ذراع د سپی چې د مالک در نه پرېښو نو د سپی قرآن ذکر کړی دی زما عزیزانو مونږ د مالک در پرېښی دی او د مالک د دشمن په در کې مونږ شپه ورځ ولاړ یو بزرګو روټۍ به ولا تیار راتله یو 3 ورځې په روټۍ بند شوه چې بند شوه دی لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال وکړو چې وګیم هغه ولا 4 روټۍ ورکړي چې روان شو دا یهودي سپی او هغه ورپسې شو غپا 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 غپ د یو روټۍ ور واچوله بیا غپل بله ور واچوله چې یې وخوړه بیا غپل بله ور 4 هغه روټۍ ور واچولې بیا هم سپي غپل ورته ظالمه خو مالک دی 4 روټۍ را کړې وې او 4 مې در واچولې نو اوس ولې غاپې سپي ورته ویل ظالم زه نه یم ظالم ته چې مالک روټۍ در کوله نو عبادت ته کولو په خلوت کې ناست وې او چې یو 3 ورځې د امتحان دپاره در باندې روټۍ بند شوه نو رالې د خدای د دشمن کوڅه کې دې سوال یهودي خو د خدای دشمن دی نو روټۍ دپاره رالې د خدای د دشمن کوڅه کې دې سوال زما عزیزانو مونږ دغه څیزونه د دنیا دپاره مونږ د مالک در نه دا ټول څیزونه به اله کېږي چې ته نفس مړ اے د حق بینۍ جذبه ځان کې پیدا حق ته حق وای او باطل ته باطل وای او همیشه دپاره په حق ویلو کې مشکلات هم ډېر راځي سړي ته تکلیفات هم راځي خو امتحان پیغمبرانو باندې به د حق ویلو نه بعد رنگ رنگ تکلیفات راله دا به امتحانو خدای به پکې کامیاب مولانا روم شاته شمس تبریز کېناستو او دی لګیا دی قیلا قلنا قیلا قلنا چې درس روزګار شو داسې دی ملنګ ته وکته وې څه دي څه دی هلکه زمونږ دې تپوس ته هم خیال کوئ ګوره خدای بې نیاز دی زما دې په خدای قسمي که ټول عمر دې په دا تندی داسې کړی که نه چې بیړه دې ولا تباه کړي په سجدو لګولو او چې د یو انسان نه داسې څه دي څه دي هر څه به دې خدای په اوبو یوسي او جهنم ته به دې روان چې ته یې څه شی چې تا هغه ته داسې په تروش تندي د دې دلیل درته وایم قرآن کې راغلی عبدالله بن مکتوم رضی الله تعالی عنه صحابي دی په دواړو سترګو ړوند دی مجلس ته راغی پیغمبر نه څه مسلې تپوس کړو پیغمبر چا سره لګیا دی دعوت د اسلام ورکوي او د ړوندو لیدی نه نو رسول الله ورته تندی تروش کو چې لږ صبر وکړه الله ته د عبدالله بن مکتوم تنده تروشول خوښ نه شو دا آیات راغی چې عبس یتولی ان جاءه الاعمى سړی دې ورټلو مخ ته تې واړېلو چې ړوند برته څه وخت کې راغی پیغمبر له خدا خبره کافي وه که او د دې ټکي څومره زور و نو دا به رسول الله ته پته وه تاو زه په کومه ډله کې یو او تاو زه په څه پوهېږم خدا
ورته وایي چې دته د تندی تروش کو مخ ته تې واړو ولې چې غریب راغی نو مخ ته تې واړو او هغوی سره لګیا باس کې ما په دې خبره پوهېږئ په دې یو ټکي که ته راجار شوې یو غریب راغی څه دي څه هغه وایي ځه خدایه دې خبر دا به ښه سړی کېږي دا به بزرګ شي کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمائزوں میں اصول کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمائزوں میں اصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی بس سو پورې چې د محمد رسول الله الفت په زړه کې نه تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اړه دې بتخانه ده په منځونو به درته څه ملو لوی شی په انسان کې چې ښه سړی کېږي اخلاق نه انسانیت نشته اخلاقو ارڅ شته اخلاق نو انسانیت نشته نو چې ته انسان نه یا سه دیوال دې ټیټ پاس کېږي که نه ته انسان نه انسان ته چې الله اشرف المخلوقات ویلی دي نو ویلې په دې دي چې ته تا کې اخلاق دي کردار دې درکې کرکټر دې درکې اخلاق نشته به ته انسان نه دغه لرګي کې اوس ربړ واچو داسې ټیټو پاسې کوه نو به دا لرګی هم والله مونږ نه ښه دی هغه لرګی چې رسول الله به ورته ډډه والا به هم جنت ته دا هم مونږ نه بیا مولانا روم ورته وایي چې څه دي شمس تبریز رحمت الله علیه ورته وایي چې گفت ایغو وکیلو قال چیست مولانا صاحب دا ته چې لګیا وي قیله قلنا قیله شور دې جوړ کړی و داسې ده مولانا روم ته نوره غوسه ورله فرمود نادان لببن بر مقالات خردمندان مخن مولانا روم ورته وی یو بدبخته با گلبی وقوفا خوله بند کا بر مقالت خردمندان مخن د نیکانو خلقو خبرو پورې ته خاندي اذا قیل قلنا دا څه شی چپ نو خج مولانا روم درس نوزګار شو کتابونه ټپ که د شمس تبریز داسې کتابونه راواغسته او تلاو په غاړه تلاو ته ورغورځ چې وروغود او پیړه دې غر که شدا دې سو بده غلی داسې ناست دی اوس مولانا وایي چې دا جومات دی که پې راږدمه جومات دارالامان دی که نه راږدم دا یې څه ظلم وکړو ډېر ساعت پس ورته مولانا صاحب خفه شوې وی زمونږ ټول هستي دی اوبو ته وغورځوله اوبو ته یې داسې لاس کو کتابونه یې راوویسته چې داسې ټپې ورکو دوړې ته یې ووت اچولي اوبو کې وو او ووتې تې دوړې دا کرامت و د شمس تبریز رحمت الله اوس کرامت څه ته وایي او معجزه زمونږ د زمانې هر څه لتاړ را لتاړ هر څه ذاتیاتو کې نښتي یو ذاتیاتو کې زما ته بدي شي که الوا دې وخوړم کافر کوم دی او که کیر دې وخوړم کافر کوم دی او که ګلونه دې چېرته په مړي واچول خازه مکه معظمه کې یو ملا او تقریر به کوي هذا شرک هذا شرک ما سره یو پیرو ما ته وی راځه خدای د خونه ورانه که خو د شرک نه بغیر بل ټکی نه کوي راځه چې چېرته بل چېرته کینی نو مونږ وایو چې هذا شرک دا ګونه زه هغه ملا نر ګڼم چې په قبر وایي چې دا ګلونه او دا الواګانې حرام دي چې هغه راشي او د پاکستان حکمرانانو ته وایي چې تاسو هم په خپلو ارادو کې دروغجن یئ
شپږ کاله وشو ولې په دې ملک اسلامي نظام نه دی نافذ کړی چې دام ویلی شي. په دې خبره پوهېږئ؟ مړي ته خو هر څوک حق ویلی شي، غریب مړ پروت دی. دا ښځې حرامې نه وې ملا صاحب؟ بله ورځ چې هندوانو نه دستخطونه اخېسته، دا حرامې وې که نه؟ دا حلالې؟ یا رب رینده په بلا ماړه وه. نو پوهېږي چې هلته مړی راپاسي نه راپسې، هلته خو په بلا نه اوړې او دلته په بلا وړې. زما عزیزانو زه دغې ته حق ویله ډویم نه چې په نرو مرخ دغرې زر اوبه ورماتې شي، ګلونه دي او الوا ده او پلانې، دا څه خبرې؟ اډو ګل په مړي چا ور واچولو نو پې کافر شو، که وای نه چولو مسلمان شو. یا الوا یې پخه کړه پرېږده د زړو ښځو څه کار خو پکې وشي که نه. خیال هم راغی نرتوب افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دی چې د یو حکمران په مخ کې سړی حق خبره و، یو حق. مونږ والله که د کلي خان ته حق نشو ویل، د کلي ملک ته حق نشو ویل، کلي کې چې لږ داسې غوړکی غوندي هغه ته والله که حق ویلی شو که نه جي؟ او مړو له حق وایي. په مړو حق بلکل ستا حق دی. دا ټول خوشي کارونه دي، ګلونه مولونه سیرې او جنډیانې منډیانې دا خوشي کارونه دي، خو دا ټکې باله کې چې اول هغه هم کولی شي. که هغه نه شي کولی نو په آرام کښېنه، دا ګران کار دی. نو ښه سړی به هله جوړوي، ښه سړی به هله جوړ. مولانا روم چې د شمس تبریز دا کرتوت وکتو نو حیران شو، بیا داسې ورته متوجه شو. شمس تبریز پاسېده او څادر یې په اوږه واچولو. مولانا یې ومرستو لمنې نه راونیول، ده ورته داسې وکته چې ما کته. نو یو بزرګ وایي چې بې رنګیانو بې ढंगियानू بې رنګیانو بې ढंगियानू हिक नाल नज़र दे رنګ جاړه. د اولیاو داسې نظر وي چې وکته ورته د مولانا روم په دې سینه کې اور بل. دی که روان شو هغه رستو رانه ونیو چې چرا لتم لاستی کار خود را بکنه تو را برما چی کار زا قیل قل نکوا. مولانا روم والله کده اوس پریدم دینا مخ کې دی ورپسې ها بار سارا ته وته یو جونګړه کې ناست. مولانا روم ته وایي ته ملای لوی عالم یې، زه خو فقیر ملنګ، څوک مې په کاڼ ولي څوک څه کوي ما ته. وی چې څه خیر ده، وی واله دا پیسې ورشه یو شرابو بوتل راوړه. مولانا روم بازار ته راغی او شرابو بوتل یې اخیستی دی او په لاس کې نیولی دی او په بازار کې روان. نفس به داسې مړ کېږي یا خلک درپسې یي که نه. او بیړه یې غرکش او ملا او شراب او بیا د بازار د شاخه تاخه زامن چیږي. او یو ته چغه کړو ته اوس ووایه چې دې بازار کې زه روان یم، بجلیګر ملا روان دی او په لاس کې د شرابو بوتل نیولی. تاسو به څه حال جوړ یا دلته په دې محراب مې داسې د شرابو بوتل کې دې تاسو به څه چې والله که دې جومات کې یو پاتې شي هلکه څه خو چې باروزي او بیړه یې غرکش منځونه هم تباه شو. څه چلو شرابو بوتل داسې به وایي که نه به نفس په دې مړ کېږي. مولانا روم خلک په کاڼو په لوټو چغې کنځلې دی بس خپل تار کې مست دی او ټولو بیمارو ته یې شا شوه. بوتل یې هلته یوړو، سبا له ورته چې ورشه ماته یو ښځه راوایي. ښځه یې د لاس نه نیولې او روانه کړله چې نفس پیمال شو. یا خو مولانا صاحب خلق په لاره دی روان دی او خلق ورته دولاسي سلام وله او یو مغه خلکو په کانو ویشته خو نفس مړ شو که نه. خبره کوئ او چې زه په لار روان یم په خیر جي په خیر، څوک کټ نه پاسه او څوک څه چل کوه څوک څه چل کوه، په دې نفس نور غټېږي نور اوچتېږي. او زه په لار روان یم خلکو په کانو ویشتو کنځه یې راته وکړې بدره دې راته او ما وی چې خیر په دې نفس مړ شو. چې نفس مړ شو شمس تبریز ورته وی چې وخت ډېر تېر شو زه بل خوا ځم. مولانا روم وی زه به څه کوم
په دې سینه ورته لاس راخ کو وزا تب مولا د رومه الله به دسه خدمت تا نه وایلی چې